د میدان وردګ ولایت د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو په تالار کې د چارو ادارې لوی ریاست لخوا د دغه ولایت رئیسانو او آمرینو ته شپږ ورځنی سیمینار په لار اچول شوی. مسؤلین وایي لا یاد سیمینار یې موخه ښه حکومتولي او په اداري چارو کې غوره خدمتونه وړاندې کول دي. وګرځېږو دغه استادان تاسو ته کابل نه راغلي دي نو داسې نه دي دوی پول پارېغه دي سره تاسو باید دوی ته سم غوږ ونیسئ له دوی نه تاسو شی زده کړئ بیا نورو ملګرو ته ورسوئ او نور ملګري په دې باندې مو ځای وګرځوئ او خپل ځان په مو ځای وګرځوئ او دغه نظام داسې نظام وچلوئ لکه صحابه وچلولي وو. له ټولو رئیس صاحبانو نه له ټولو امیر صاحبانو نه له ټولو کارمندانو نه دا زموږ هیله ده چې دوی دغه شپږ ورځني ورکشاپ کې غیر حاضري ونه کړي او په خپل وخت دغه ورکشاپ ته راسي. ورته مهال د دغه سیمینار ګډونوال له دا ډول پروګرامونو خوښي ښیي او زیاتوي چې دا به زموږ په اداري چارو کې مثبت بدلون راولي. دغه سیمینار د مونږ او د نورو همکارانو ملګرو لپاره یو ډیر مهم او ضرور ده او په دې کې ان شاء الله مونږ تمه امید لرو چې د مونږ په دې کې علمي او اداري تجربه او مهارت نورم ترقی وکړي او موږ سره په کارونو کې ډیر اسانتیا راولي. واقعا هم دغه سیمینار د رهبرۍ تر عنوان لاندې چې اصلاحات اداري کې جوړ شوی ده دا د موږ د ظرفیت لوړونې لپاره ډیر ارزښت لري. دا د موږ د اداري کارو کې موږ سره شاید ډیر زیاته مرسته وکړي چون دغه سیمینار په لومړي ځل باندې د اصلاحات اداري کې جوړ شوی د امریت اصلاحات اداري کې نو ان شاء الله موږ به د اداري کارونو په برخه کې موږ ته اسانتیاوې رامنځته کړي. د افغانستان اسلامي امارات پر راتګ سره د یاد سیمینار ترڅنګ د میدان وردګو اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو ادارې له لوري په ډیری اداري برخو کې د ملکی مامورینو لپاره سیمینارونه او روزنیز ورکشاپونه په لار اچول شوي.